اته مهم تازه وروستي خبرونه د سول افغان یوټیوب چینل یوې بلې ویډیو ته ښه راغلاست. ویډیو تر اخره وګورئ ترڅو د نن ورځې له هغه پیښو چې تر اوسه خبر نه وئ اوس په دې ویډیو کې خبر شئ. ټرمپ میشګن کې یوې غونډې ته وویل شاید افغانستان ته یو وار بیا ستانه شو او ځواکونه ور واستوو. هغه وایي هلته مو بهترین نظامي تجهیزات پاتې دي او پرېښودل یې یو احمقانه کار و. مسلم یار د مشرانو جرګې مخکینی مشر فضل هادي مسلم یار وایي چې سرپرست حکومت باید له خپلو مخالفینو سره د خبرو لار خپله کړي. د ویلي له خپلو وسلوالو مخالفینو سره که څه هم کم دي چې د ملي مقاومت په نامه یادېږي له هغوی سره تفاهم وکړي او سره کینی مذاکرات وکړي ځکه له جګړې څه نه جوړیږي. هغه زیاته کړې ده چې د مخکینی حکومت ځینې چارواکي لیواله دي چې بیرته هیواد ته راشي. مسلم یار زیاتوي له دوستانو سره د تفاهم وکړي کومیټه تعیین شوې ده چې خپل هیواد ته راشي. بیا هم وایم ځانونه مطمئن کړئ زه ډاډه یم خو ښایي یو بل کس ډاډه نه وي. کسیز ډاډه د هر چا کسیز حق دی. امریکا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي سیګار په خپل نوي راپور کې اعلان کړی دی چې د افغانستان د ملي امنیت او ملي اردو د ځانګړو عملیاتو قومندانۍ ځواکونه تقریبا په قطعي توګه له مقاومت جبهې سره یو ځای شوي دي. د مقاومت جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤل عالم اسم نظري د سیګار ادعا تایید کړې ده او ویلي دي چې پخواني ځواکونه د دې جبهې د ملاتیر جوړیږي. نظري د مقاومت جبهې د مشر احمد مسعود له قوله د سیګار د ټویټ په بیا خپرولو سره لیکلي دي چې دا جبهه د افغانستان د مخکینی اردو د بیرته رغولو په لټه کې ده. بدخشان د بدخشان امیر امنیت په یوه چاودنه کې زخمی شوی دی. یو شمېر محلي سرچینې ویلي دي چې د بدخشان ولایت د طالبانو نومول شوی د امنیت امیر مولوي رشاد د سړک غاړې مین چاودنه کې ژوبل شوی. هغه د برهان الدین رباني په سیمه کې د مین ښکار شوی. طالبانو د مولوي رشاد د زخمی کېدلو په هکله بیا تر اوسه څه نه دي ویلي. اوس هم له پاکستانه خبردار دی چې په پاکستان کې سیاسي بحران. د پاکستان د ملي شورا یعنی ملي اسمبلي مرستیال مشر صدر اعظم عمران خان ته د عدم اعتماد رایې طرحه رد کړه. عمران خان له دې اعلان وروسته ملت ته په بیړنۍ وینا کې وویل چې ولسمشر ته یې د پارلمان د منحل کېدو مشوره ورکړې. هغه زیاته کړې ده چې د پاکستان خلک دې د نویو انتخاباتو لپاره چمتو شي. په پاکستان کې چې هر کله دا ډول سیاسي بحرانونه راغلي نو پوځ ته د مداخلې فرصت په لاس ورغلی. دا به په روانو ورځو کې معلومه شي. بلخوا بیا حامد میر عمران خان ته ویلي دي چې تر وروستي توپ د لوبېدو ژمنه یې کړې وه خو اخر یې وکټې وویستې او وتښتېده. په ورته مهال د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فارق حبیب د ایالتي پارلمانونو او ملي شور له منحلولو وروسته اپوزیسیون ائتلاف ته وویل چې زموږ سرپرایز درته څنګه و. وایي بهرنۍ دسیسه مو شنډه کړه او راتلونکو نوي ورځو کې به نورې ټاکنې کیږي. لغمان سمیع الله سمندري په لغمان ولایت کې دولتي کارمند و. طالب له کوره پورته کړی او لا درکه دی. د طالب عهد باوري نه دی او همدغه د طالب د نفاق تر ټولو لویه نښه ده چې په عهد وفا نه کوي. د منافقانو په دریو نښو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یوه نښه همدا یاده کړې وه. عهد کوي خو بیا وعده خلاف خیجي. غدر د منافقانو نښه ده. د طالب د عفوې په ژمنه زرګونه سرتیري تېروتل او وسلې یې کېښودې او نن دغسې له کورونو غایبېږي. او د پای خبر همدا چې د یونان ساحلي ګارد له یوې کښتۍ څخه چې د پیلپونیس ټاپو په لویدیځه برخه کې له ستونزې سره مخ شوې وه او یا پناه غوښتونکي وژغورل. د یونان دولتي راډیو پرون یعنې شنبه د اپریل 2 وویل چې دغه کډوال چې زیاتره د افغانستان او عراق دي د یونان د پایلوس بندر ته انتقال شوي دي. قاچاقبران هڅه کوي چې پناه غوښتونکي د ترکیې له سواحلو او یا هم د مدیترانه‌ای د ختیځ له نورو هیوادونو اروپایي هیوادونو ته قاچاق کړي. مګر د دوی کښتۍ معمولا زړې او د کارنې نه دي او دوی ډیری وخت د دې خطرناک سفر په جریان کې د ماشین له عوارضو یا نورو پیښو سره مخ کیږي. ډیره زیاته مننه چې د سول افغان چینل دغه ویډیو مو هم تر اخره ولیدله. هغو لیدونکو چې چینل مو سبسکرایب کړی دی ویډیوګانې مو تر اخره ګوري بیا لایک کوي بیا خپل نظر شریکوي. له تاسو ټولو ډیره زیاته مننه. تاسو تشویش مه کوئ موږ ستاسو کومنټونه ټول لولو. تر بیا چې په بلې ویډیو کې راګرځم تاسو ته ښه وخت.